مینوالو نن مې درله یوه ډېره ښکلې ویډیو راوړله انشاءالله چې ستاسو به ډېره خوښه شي چې موږ څنګه کولی شو چې ویډیو ایډیټینګ لکه څنګه چې نور خلک دا پویټري ایډیټ کوي چې دا آیا تاسو هم کولی شئ دغه پویټري ایډیټ کوي نو دا ډېره اسانه طریقه ده انشاءالله زه به درته نن ښه پوره چل وښیم او بیا کولی شو نو ویډیو شروع کول نه مخکې یو ریکویسټ کوم که چا زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره کلیک کړئ چې نورې ویډیوګانې تاسو ته دررسي د آل ورسره کلیک کړئ د بیل آیکن سره نو راځو خپل ویډیو شروع کوو صحیح ده نو اول به موږ چلو کو کین ماسټر اپلیکیشن به موږ ایپس به موږ کولاو کو دا اپلیکیشن ما کولاو کو صحیح ده نو اوس په ویډیو زه لږ پویټریټ کوم چې تاسو بیا صحیح ښکاري صحیح ده اوس دغه پلس نشان نه دی دغه چې دا ګوته پې زه چورلوم راچورلوم صحیح ده دا به کلیک کوئ چې دا کلیک کوو په دې کې به تاسو چې چلو کوئ دا 1.1 دته ښکاري دا یو به کلیک کوئ څنګه چې دا ساده داسې کلیک کو دا به تاسو ګیلرۍ ته ازاد راولي نو کیدای شي به وکړئ تاسو به دې پویټرۍ یو پیک سلیکټ کړئ صحیح ده چې په هغې باندې تاسو خپله پویټرۍ راغئ یا هسې بیکګراونډ چې تاسو اوس وایئ چې موږ صرف بیکګراونډ سلیکټ کوو دې نه بیکګراونډ اخیستی شئ صحیح ده خو زه وایم چې لکه د خپل ګیلرۍ کم پیک نو هغه به ډېر ښه نو دا یو فکس ما دلته راوست صحیح ده دا ما ولګو بیا دا ویډیو چې دا د اینډ تک دا وایي چې څونه ویډیو تاسو راغوئ دا وایي په اپل بوځئ صحیح ده چې دا ویډیو چې په اپل تاسو بوتله صحیح ده بیا به چل وکئ بیا به چې دا داسې بوتله بیا به دا ووایي دا قاعده لیر LAYER دغه لیکلی لیر د دې ګوټ ټا دا لیکلی ده زه لاس چورلوم صحیح ده دا لیکلی دا به کلیک کوئ دلته میډیا ووایي دا بره سر د میډیا به کلیک کوئ میډیا بیا به دلته راشي دا تصویر به بیا به دویم پرې تاسو کلیک کوئ او دا به داسې دا دې ګوټ نه به ونیسئ دا به یې څه غټ کړئ د ویډیو برابر به تاسو دا به کلیک کوئ دا به ووایئ بیا به کلیک کوئ دا نو دا به د دې ویډیو د اخره پورې به دا چې دا بل موږ څونه راوستی دا به کومره دا به موږ داسې راولو صحیح ده نو بیا به موږ داسې چل وکړو چې دا موږ وکړو دا بیا موږ دا لاندې چې کوم دغه دی دا به موږ دا چې دی دا به موږ داسې کلیک کړو او دې ته به موږ یو انیمیشن ورکړو نو دغه انیمیشن به له موږ ورکړو لکه اوس د دې له ورکومه دا به نان کړو دا انیمیشن به نه ورکړو دې ته به راشي اوورال انیمیشن ته او دې ته به دلته به دې کې دلته ورکئ ډرافینګ چې ستاسو دا تصویر داسې چل کوئ صحیح ده نو ستاسو دا تصویر به راړقېږي صحیح ده نو تاسو به دا اوکې ووایئ او دا تصویر به بیا کلیک کړئ دا یو اپشن به ووایئ دا اپشن دا به اپ کوي او دا به لږ غټ کوي چې تاسو ته دا علاقېده چې دا بیا صحیح که نه لکه شاته بیکګراونډ پکې نه راځي دا بس یې لږ غټ کوي اوس چې تاسو دا پلی کوئ نو دا یې اوس هغه شاته بیکګراونډ پکې لږ راځي دغه به لږ نور غټ کړو نو دا ما لږ نور غټ کړو صحیح ده اوس صحیح شو اوس ګوره چې موږ ګورو شاته به هغه پکې نه راځي اوس موږ وایو چې دې له به سپین بیکګراونډ یا سور بیکګراونډ دا شاته کوم کرښه چې راغلي دا ول څنګه راغو نو دا لیر به کلیک کړو او لیر کې به لاندې به هینډ رایټینګ کلیک کړو صحیح ده چې دا کلیک کړو صحیح ده دې ته به راشو دا پنسل نه دی دا به دا یو کړو دغه دا اپشن نه دی دا یو دا به داسې کړو او داسې دې لږ چې بیا کوم تاسو رنګ خوښوئ زه وایم چې یاره زما دې رنګ دا چې که نه دا دې شین وي که نه دا به داسې ووایي او بیا به د دې دا ګوټ نه دی دا ګوټ چې کوم دی دا ګوټ په نه به یې لاس کېږدئ او دا به یې راولئ دا یې کته راولئ دا په کته یې راولئ بیا به دا اپشن کلیک کوئ دا بیا سلیکټ کوئ او دا به یې لږ غټ کوئ صحیح ده چې دا ویډیو برابر راشي صحیح ده دا ځانه برابر کوي په دې ویډیو باندې چې د ویډیو برابر ښکلی برابر پرې راشي صحیح ده په دې ویډیو داسې بیا ځانه په خپله لکه بلکل برابر سیټ کولی شي دغه ما داسې سیټ کړو ځکه چې دومره ټایم زما سره نشته او اوږده ویډیو نه ده پکار چې بیا یې څوک ګوري نو دغه مونږ مې دا ولګو دا به اوس داسې ډکېږي صحیح ده اوس دې نه مونږ پویټري راوړو دلته به دا آډیو نه دی دا آډیو به سلیکټ کړئ صحیح ده او په دې کې اوس لکه تاسو ځانه یو پویټري ریکارډ کړله ما ریکارډ کړله صحیح ده
نو زه دلته ګورم اوس دا ایکو چې دلته لیکلی دا ما دغه پلس نشان به یې لیکلی دا به ووایي دا بلته راشي بیا به دغه د ری دا نشان کلیک کوي دا بلته راشي دا چې اوس زه داسې پلی کړم دا به اوس وایي صحیح ده د کور وړو لوی له هره خوشحالي راوړمه د کور وړو لوی له هره خوشحالي اوس زه یم چې دې ته موږ ساز لګو صحیح ده نو دې ته چې موږ ساز لګو نو دا آډیو بیا داسې کلیک کړو هلته وکړو یو سلیکټ کړو چې کوم ساز لکه زموږ خوښ وي صحیح ده اوس زه دې ته یو ساز لګوم دا ساز به زه لګوم صحیح ده دغه پلس نشان به کلیک کوي دغه ساز به ورته ولګي صحیح ده بیا به دغه کلیک کوي دا ری نشان بیا به دا بیکګراوند سیټ بیکګراوند میوزیک دا به کلیک کوي صحیح ده او داسې چل به وکړئ چې دا والیوم نه دی د دې دا والیوم به تقریبا 40 ته راولي یا 35 یا 40 دغه 40 ته به یې راولي نو د دې د اواز بس بیا د کور وړو لوی له هره خوشحالي راوړمه بیا تاسو ګورئ که نه چې زمونږ د دې پویټرۍ اواز لږ تیز وي که نه چې بیا خلکو ته پته لګي دغه ما داسې تقریبا 70 ته راوځي اوس ګوره ښه د کور وړو لوی له هره خوشحالي راوړمه نو اوس به موږ داسې چل وکړو د دې نه بعد چې په دې باندې اوس لیکل دي که نه اول خو به هېڅ چل وکړي د ایګو به کلیک کوئ او د دې اواز به بلکل 200 ته ورسوئ او دغه به پې آن کوي صحیح ده دا شیزونه دی دغه پې آن کوي نو بیا به هېڅ چل وکئ چې دا به موږ پلی کړو که نه د کور وړو لوی له هره خوشحالي راوړمه دا اوس ګورو دې ځینه ویډیو د کرښه شروع شو ده نو موږ اوس د دې دا لیکل په دې باندې اوس لیکل دي که نه نو موږ به هېڅ چل وکړو دا لیر به کلیک کړو دې باندې ټیکس نه دا به کلیک کړو په دې کې اوس دا زه ټیکس لیکم د کور وړو لوی له هره خوشحالي راوړم د کور وړو لویو له هره خوشحالي راوړمه صحیح ده دا ما ولیکو دا به دغه اوکې کلیک کوي اوکې کلیک کړو دې دا ډبل ای چې لیکل دی دا کوم لیکل دی دا بری دا به کلیک کوي او دې کې به دا نوټ صرف بولډ به ووایي صحیح ده نوټو سیری بولډ دا به اوکې کلیک کوي صحیح ده بیا به داسې چل وکړئ چې دې له به یو انیمیشن ورکړئ چې زما دغه داسې زه یم چې زما له چې دی دا داسې کېږي صحیح ده او دا به اوکې ووایي بیا به هېڅ چل وکړئ د دې دا سایز نه به لږ کم کوي او دا به دا دغه چې کم دی دا پویټري د دې دا سایز به لږ کم کوي او دا به لږ کښته راولي صحیح ده د کور وړو لوی له هره خوشحالي بیا به هېڅ چل وکړئ داسې چل به وکړئ دا په دې باندې به دا شیډو چې دا پې هم انیبل کوي صحیح ده او بیا په دې باندې دا ټیکس کلر بیکګراوند دا کلر بیکګراوند به ورته ولګوئ او اوکې به کلیک کوئ نن زموږ دغه نننۍ ویډیو صحیح ده نو نن به د دې نه بعد به بس دغه ویډیو پوره ده نو دا نوره ویډیو بیا وکړو نور به چل ورته بیا وښیم او اوس به دا ایکسپورټ کړو دا به دغه ایکسپورټ کوي صحیح ده زمونږ ویډیو به دغه ایکسپورټ کېږي صحیح ده نو دغه نننۍ ویډیو نو الله په امان او که زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ صحیح ده مننه